د ملګری تاسو کړه د چې زنانه سره نکاح شي وي او د پلار په کور لاوي نو د خانو سره په موبایل خبرې کولې شي کني شي کولې. جواب دار چې کله نکاح شو دا هغه خزه شو اگر کله پلار په کور باندې دا نو دغه سره بالکل خبرې کولې شي لیکن موږ د نصیحت په تور باندې یو چې دا خبرې کول لسی مستقل پکار نه دي وجه دار چې نو څو نقصانات پکې دي یو خدای چې اکثر تعلق او جنې دا په خبرو کې ورانيږي نو دا له غوسه کې راشي او بس په ما باندې طلاق حاله چې دا طلاق قبل دخول لی نو په دې کې مکمل خزه جدا کیږي او دې کې بیا نوې نکاح به تړل کېږي دا نه چې کنه دې کې بیرته رجوع دې کې نه کیږي ځکه چې دا خو طلاق قبل دخول لی او طلاق قبل دخول کې څنګه طلاق ورزول خزه جدا شو بس به نوې نکاح تړي نه اکثر نقصانات دای لکه دا ډېر کسان مونږ تراغلي مونږ ته پوښتنه کړي په دې باب کې یو بګی دا وجه ده دویم دار چې په دې کې ټیم ځای کیږي اکثر د الکان به شپورز لګیای او نیمانځه ته توجه راځي نه ذکر اسکار ته توجه راځي اس لګیای د خپل خې سره نو ټیم پرې کړي ځای کیږي دریم دار چې بده کې مال ځای کیږي ریزیت په مخه به کارډونه خېږي موبایل ته مخه باندې د 1500 د 1000 روپو کارډونه بار ورځ دی خېږي نه زیات مال پرې کې راځي مال ځای کیږي د اسراف ته دا ناروا دی او څلورم وجه هغه ده چې اکثر بده کې بدګماني نه پیدا کیږي چې راته ما سره خبرې کې تا مخ کې نه چا سره خبرې کړي نو د خزه خورمنس کې بده وجه باندې اکثر بدګماني نه پیدا کیږي نو د دې په وجه باندې خبرې کول نه پکار نور نفس خبرې کول جایز دي